بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې د شاخصونو په برخه کې دا ځل غواړو بل ډول ویټډ انډیکس میتود باندې کار وکړو چې موږ او تاسې یې د پاشیز په نامه سره یادوو. پاشیز پرایس انډیکس یو د هغو انډیکسونو دی چې په هغه کې ویټډ برخه کاریږي، یعنی ویټ ورسره لازمي دی چې کار شي. او د لیسپارس انډیکس سره توپیر په دې کې دی چې په پاشیز کې کرنٹ ایکسپنډیچر یا کرنٹ کوانټیټیز په نظر کې سنجول کیږي او همدغه په د فارمولې پر بنیاد باندې کاریږي. نو موږ به د پاشیز پرایس انډیکس لپاره فارموله لرو P01 سمیشن P1 فقط او فقط تفاوت په همدغه Q1 کې دی چې موږ او تاسې په لیسپارس کې نه درلودی. دلته هم Q1 ضرب 100. نو د دې تګلارې له لورې به موږ وکولای شو هر ډول مثال چې موږ ته 2 کلونه په نظر کې راکول سوي وي موږ به هغه پیدا کړو. په دې ځای کې زموږ او ستاسې Q1 کرنٹ year چې هر یا کرنٹ پیریډ به زه ځکه ولیکم کېدای شي بعضې د میاشت پر بنیاد پیدا کړي، بعضې کال، بعضې هفته، مختلفه ډاټا ده. کرنٹ پیریډ کوانټیټیز ته خپله موږ Q1 کاروو او P1 لکه د تیر په شان زموږ او ستاسې کرنٹ year یا کرنٹ پیریډ پرایس دی چې 1 په قاعده لیکل سوی دی، او P0 زموږ او ستاسې بیس پیریډ پرایس دی. هغه کېدلی شي چې هر بیس پیریډ له مخه څخه کمپنۍ له ځان لپاره ټاکلی وي، هغه به دی له ځان لپاره سنجوي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسې وکولای شو پاشیز باندې یو مثال حل کړو، نو دلته به راسئ تاسې فرض کړئ تاسې کماډیټیز لرئ، نو هغه به زه ولیکم فرض کړه A B C او بالاخره D. د هغه سره ترڅنګ به موږ او تاسې بیس year ولرو. فرض کړه دا بیس year زموږ او ستاسې لپاره 2018 دی او دغه 2018 لپاره به موږ او تاسې هم P0 لرو او هم به موږ او تاسې Q0 ولرو. چونکې زموږ او ستاسې لپاره په دې فارموله کې د Q0 استعمال نشته، نو که ولیکئ او که نه ولیکئ زموږ لپاره به اډیشنل انفارمیشن واوسي، لیکن فارموله کې قابل د استعمال نه دی. که چیرې پرایس زموږ د دې لپاره 2 5 4 او همدارنګه 2 ولرو او د دې ترڅنګ موږ او تاسې کرنٹ پیریډ هم ولرو یا کرنٹ year چې ډاټا هم په کال سره سنجش کړې ده، اوسنی کال مثلا په نظر کې ساتو، هغه ته به موږ P1 ولرو او Q1 ولرو چې دلته مو Q1 فکار دی. فرض کړه د هماغه A پروډکټ قیمت د 2 څخه 4 څو 5 څخه 6 4 څخه 5 او د 2 څخه 2 دی، او د هغه کوانټیټیز په همدا شان 6 5 10 او بالاخره 14 دی. د دې لپاره موږ ته ویل سوي دي چې تاسې د پاشیز پرایس انډیکس په طریقه موږ ته وښایاست چې آیا په قیمتونو کې زیاتتوب راغلی دی او که کمتوب راغلی دی، آیا مربوطه کماډیټیز چې موږ په نظر کې سنجش کړي دي د دې د مخلوط څخه چې کوم جوړښت جوړیږي، آیا په هغو کې د دې نوموړي قیمت ګراني محسوسیږي او که ارزاني محسوسیږي، نو په لحاظه موږ د شاخص څخه دلته کار اخلو. نو موږ او تاسې مهم برخه په دې ځای کې سمیشن ده چې د مخه در دې چې سمیشن ته راځئ څو کاره به تاسې یو ځل دلته وکړئ. یو دا دی چې په فارمول کې موږ او تاسې P1 لرو او Q1 لرو، په صورت کې همدارنګه په مخرج کې تاسې P0 لرئ او Q1 لرئ. کله چې تاسې په فارمول کې دا 2 اړخونه ولرئ نو دلته هم هغه ډاټا درته موجود وي، کولی شئ تاسې وڅاره وباسئ. نو د دې لپاره چې موږ ځوابونه راوباسو نو تاسې بالکل کولی شئ P1 زموږ او ستاسې 4 دی او Q1 زموږ او ستاسې 6 دی چې دا به 24 دی 5 6 10 50 2 14 24.
دا ټوله چې تاسې بالاخره سره جمع کړئ نو تاسې ته به وویل سي سمیشن P1 Q1 به مساوي سي ستاسې هر څو قیمت چې په دې ځای کې راتلی هغه قیمت به تاسې څه کوئ په دې ځای کې لیکئ. د دې څخه وروسته موږ P0 Q1 لرو. P0 قیمت زموږ 2 دی او Q1 قیمت زموږ 6 دی. 2 6 12 کیږي. د هغسې په ترتیب سره 5 5 25 4 10 40 او 2 14 دا دې مې 26 قیمت لکه د تیر په شان. نو کله چې تاسې دا قیمتونه سره جمع کړئ بالاخره تاسې ته به یو قیمت په لاس درکړي. دا چې کله تاسې جمع کړئ تاسې ته به 140 په لاس درکړي او یو ځل ښه دی چې په ماشین جمع سي بیا درته ځواب غلط راونه باسي چې زه به هم په خپل ماشین کې جمع کړم 40 جمع 10 جمع 50 او جمع 26 نو موږ ته 110 په لاس راکړي چې ټوټل ورته قیمتونه جمع کو. او همدارنګه دوهم ډول که چیرې موږ جمع کو هم به موږ ته یو قیمت په لاس راکړي چې هغه 103 دی. نو د دې لپاره چې موږ او تاسې پاشیز پرایس انډیکس پیدا کوو فارمولا ستاسې یاد ده چې سمیشن P1 Q1 تقسیم پر سمیشن P0 Q1 ضرب 100. بعد له هغه نه تاسو کولی سئ اوس په مربوطه توګه سره خپل قیمتونه صورت مخرج ته واچوئ. په مخرج کې موږ 110 لرو، لاندې 103 لرو او بالاخره ضرب 3. نو که چیرې تاسې راولاړ سئ 110 تقسیم 103 کړئ او هغه بیرته راولاړ سئ په سلو کې ضرب کړئ تاسو ته به 116 اشاریه مې دلته ولیکم 2 سلنه په لاس درکوي. د پخوا په شان موږ او تاسې په دې کې خبره کړې وه چې که چیرې زموږ او ستاسې بیس پیریډ معمولا 100% دی چونکې زموږ کرنټ چې راایستل سوی دی هغه 116.21% دی نو موږ ویلی سو چې د دې دواړو توپیر مثبت 16.21% دی چې دا موږ ته دا راښیي چې قیمتونه د نوموړي کمبارټیز ګران سوي دي په نوموړي نرخونو کې انفلاسیون محسوس سوی یا انفلیشن رامنځته سوی دی شان ګران سوي دي. نو په دې لارې موږ کولی سو فاشیز په ریل لایف مثالونو کې هم په کار واچو تر څو یو شرط دا چې موږ ته د ډاټا کوانټیټیز او قیمتونه په صحیح توګه سره معلوم اوسي بالاخره په دې تخنیک کار ځنې واخلو.